بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو ورډ پروګرام به راخلاص کړو. په دې کې تقریبا موږ تاسې پر 59 مینو باندې کار کړی و څه ناڅه او 59 مینو تقریبا تر سکرین شاټه پورې ویلې وه. اوس راځو پر لینکس باندې به کار وکړو. دلته به یو لیکنه واخلو. راځو لینک ته. دغه انلاین ویډیو سټور مای اپلیکیشن دا د انټرنیټ پرموټ کیږي، په انټرنیټ باندې کار کوي، یعنی بغیر له انټرنیټ کار نه اخیستی. که غواړئ چې له انټرنیټ څخه یوه ویډیو ډاونلوډ کړئ، بیا پر انلاین ویډیو باندې کلیک کوو تر څو له انټرنیټ ویډیو ډاونلوډ کړو. دغه رقم سټور بیا د دې لپاره کارېږي که چیرې غواړئ چې د مایکروسافت ورډ پروګرام یو قسم فایلونه یا شی چې هغه کولی شئ له دې سټور څخه ډاونلوډ کړئ، استفاده ځینې وکړئ. راځو لینکس ته. په لینکس کې 3 کمانډ لرو، یو د هایپر لینک په نامه ده، بل د بوک مارک په نامه ده او بل هم کراس ریفرنس ده. دا څنګه کولی شو استفاده کړو؟ هایپر لینک که چیرې مثال موږ تاسې دلته په ورډ پروګرام کې لیکنه لیکلې وي، یا داسې فرض کړئ چې یو کتاب هم لیکلی وي، چپټر هم لیکلی وي، یا مثال یوه موضوع هم راخیستې وي له بل کتاب څخه، فقط دغه موضوع یادونه هم دلې کړې وي، نوره موضوع ټوله په بل چپټر یا کتاب کې پرته وي. که غواړئ چې له همغه چپټر یا کتاب سره لینک ورته ورکړي، داسې فرض کړئ چې دغه یو پاراګراف هم ځینې راخیستی ده له هغه کتاب څخه یا له هغه چپټر څخه، دا به داسې انتخاب کړو. بیا پر هایپر لینک باندې کلیک کوو، پر هایپر لینک سم کلیک وکړئ. راځو ډیسکټاپ صفحې مثال نورو ډرایوو ته داخلیږو، هر ځای چې هغه فایل موجود وي یا چپټر موجود وي پر هغه باندې کلیک کوو تر څو پورې چې د همغه فایل او د دغې لیکنې ترمنځ ارتباط قایم کړو. مثال د کمپیوټر نور ته په دې باندې کلیک کوو. دا په مایکروسافت پاور پوینټ پروګرام کې جوړ شوی دی یا لیکل شوی ده. له هغه وروسته یې اوکې کوو. داسې مو اوکې کوئ. اوس ګوره دا لیکنه خپله شین رنګ ځان ته غوره کوي یا لینک لري، کولی شو اوس مثال دلته کلیک ورباندې وکړو. اوس ګوره هلته لیکلي دي کنټرول جمع کلیک ټو فالو لینک، یعنې کوم وخت په کیبورډ کې کنټرول ونیسو او کلیک ورباندې وکړو، همغه فایل کولی شو راخلاص کړو، بیا استفاده ځینې وکړو او دلې یې ووینو. پاور پوینټ پروګرام ټول مکمل راته راخلاصوي. دغه رقم تصویرونه هم کولی شو، ویډیوګانې هم کولی شو چې دلته مثال صفحه کې لینک ورسره ورکړو، هغه تصویرونه یا ویډیوګانې بیا ووینو. د الي یو نوم هم دلې لیکلی دی. که غواړئ چې د الي یو تصویر وګورئ چې د الي څه رقم رنګ لري یا څنګه شکل یې دی یا څه رقم تصویر یې ده، پر دې باندې کلیک کوو. د الي نوم داسې انتخابوو. بیا هایپر لینک ته راځو. په هایپر لینک کې اوس مثال هر ځای چې د الي تصویر موجود وي پر هغه باندې کلیک کوو. اوس مثال دا د الي یو تصویر، له هغه وروسته بیا اوکې کوو. داسې مو اوکې کوئ، بیا کنټرول نیسو او پر دې نامه باندې کلیک کوو. کنټرول ګوره شرط حتما باید په کیبورډ کې کنټرول بټن ونیسو او پر دې باندې کلیک وکړو تر څو پورې چې د الي یو تصویر راته راخلاص کړي په دې شکل باندې. رقم ویډیو هم کولی شو ورسره لینک کو، یو بل فایل هم کولی شو ورسره لینک کو او بیا دلې په ورډ پروګرام کې استفاده ځینې وکړو. بل بوک مارک ته راځو. بوک مارک د دې لپاره استفاده کېږي که غواړئ چې مثال په صفحه کې یو ځای مشخص کړي، یو ځای نښاني کړي، بیا له بوک مارک څخه استفاده کوو. اوس مثال په دې ځای کې موږ تاسې یو لیکنه لیکلې ده افغانستان، دا نوم هم لیکلی ده. دې نامه ته یا دې جملې ته یا دې لیکنې ته مثال ډېر ضرورت پېښېږي چې باید هر ځل یې ووینو یا یې وګورو. نو د دې لپاره باید دا ساحه مشخصه کړو یا نښاني کړو. دا ساحه داسې انتخابوو یا دا لیکنه داسې انتخابوو. بیا انزر ته راځو. په انزر کې بوک مارک ورته کلیک کوو. داسې مو ورته کلیک کوئ، موږ وایو دغه انتخاب شوې ساحه د شیش په نامه ثبت کړه، د افغانستان په نامه باندې یې ثبت کړه. له هغه وروسته بیا اډ کړو. داسې مو اضافه کړه دا ساحه. اوس مثال دغه رقم یو بل ساحه هم دلته دغه رقم مشخصوو. دلته به یو لیکنه ولیکو په دې شکل باندې. مثال دا یو مهمه لیکنه ده، موږ تاسې هر ځل ضرورت ورته پېښېږي باید دا لیکنه وګورو یا ووینو. نو د دې لپاره باید دا لیکنه ټوله داسې انتخاب کړو. بیا هایپر لینک ته راځو. نه وبخښئ، بیا بوک مارک ته راځو. په بوک مارک کې بیا دلته په بوک مارک نیم کې نوم ورته لیکو، فایل په نامه باندې دا نوم هم ورته ولیکئ. له هغه وروسته بیا اډ کړو. داسې مو اډ کړئ. اوس دلته که چیرې راسو موږ تاسې مثال په هره صفحه کې چې موږ تاسې ولاړ یو یا موجود یو نه، بوک مارک ته راځو. په بوک مارک کې موږ تاسې دا دواړې ساحې مشخصې کړي دي. که چیرې غواړئ چې دې نامه ته ولاړ شئ، اوس مثال دا د افغانستان نوم ده،
هر ځل ضرورت ورته پیښیږي باید زه یې وګورم ووینم نه. دلته بیا دا نوم انتخابوو، له هغه وروسته پر ګوټو باندې کلیک کوو، هغه ساحه ټوله راته انتخابوي، هغه نوم راته انتخابوي. او که چیرې غواړئ چې بل بوک مارک ته ولاړ شي، مثال د فایل په نامه باندې موږ تاسې یو لیکنه لرو، پر دې باندې کلیک کوو او بیا ګوټو باندې کلیک کوو تر څو پورې چې هغه ټوله لیکنه راته مشخصه کړي، هغه لیکنه راته انتخاب کړي. بل کراس ریفرنس د دې لپاره استعمالیږي که چیرې موږ تاسې دلته مثال هیډینګ، بوک مارک، فوټ نوټ، اینډ نوټ هر شی چې مې استعمال کړي، مثال دلته موږ تاسې اوس بوک مارک څخه استفاده وکړه، له دې سره اشنا یو دا مو ووایئ. دا نور شیان انشاءالله وایو بیا وروسته راځي دا نور کمانډونه. اوس دلته موږ تاسې یوازې بوک مارک ویلی دی. بوک مارک که چیرې ورته انتخاب کوو، اوس ګوره دغه دواړه، یو د افغانستان په نامه، یو د فایل په نامه باندې دواړې ساحې مشخصې کړي دي. دا که چیرې غواړئ دلته په صفحه کې یو لیست را سره پیسټ کړئ، لیست یې جوړ کړئ، بیا مثال د افغانستان په نامه باندې کلیک کوو، دا انزرټ کوو، له هغه وروسته پر فایل باندې کلیک کوو، دا مې انزرټ کوو. اوس ګوره دلته چې موږ تاسې راسو دغه لیکنه باندې کلیک وکړو، لیکنه باندې هغه وخت کلیک کوو چې کنټرول ونیسو، بیا کلیک ورباندې کوو. اوس ګوره هلته راته لیکي کنټرول جمع کلیک ټو فالو لینک، یعنې کومه لیکنه چې د دې فایل مربوط کیږي هغه کنټرول ورسره ونیسو، کلیک ورباندې وکړو، هماغه ځای ته مو خپله اتومات بیا یې هغه ساحه راته مشخصوي. او که چیرې مثال دلته بل ځای په دې ځای کې دا لیکنه ګوره موږ تاسې لرو، که دې باندې کنټرول ونیسو او کلیک ورباندې وکړو، هغه ساحه یا هغه پاراګراف ته مو راته مشخصوي. کراس ریفرنس د دې لپاره استفاده کیږي که موږ تاسې دلته بوک مارک استعمال کړی وي، فوټ نوټ وي، اینډ نوټ وي، اکویشن وي، فګر وي، ټیبل وي، هر شی چې مې اضافه کړي وي دغه لیست دلې راته ځای پر ځای کوي، د دې لپاره استفاده کیږي. بیا په اسانۍ سره کولی شو د لیست له لارې هغه مشخصې ساحې ته یا ټیبل ته یا فوټ نوټ ته یا اینډ نوټ ته ولاړ شو یا حرکت وکړو. بل کمنټ ته، کمنټ که چیرې غواړئ چې پر یو لیکنه باندې یو نظر ورکړئ، یو کمنټ ولیکئ، دا بیا د دې لپاره استفاده کیږي. مثال دلته پر دې پاراګراف باندې یو نظر ورکوو، مساوي رینج قوسورو یو لیکنه لیکو، یو پاراګراف هم ولیکئ. که غواړئ چې بل کمنټ هم اضافه کړئ، مثال دلته راځو پر دې لیکنه باندې یا د دې پورټر پر لغات باندې یو کمنټ اضافه کوو، یو نظر ورته ورکوو، یا مثال دا لغات کې تشریح کوو، پر کمنټ باندې کلیک کوو، بیا دلته کولی شئ لیکنه کې ولیکئ یا کمنټ یا نظر ورته ولیکئ. کمنټ سره انشاءالله ټول به بلد یاست، په فیسبوک کې به ډېر استفاده کړی وي. بل که چیرې غواړئ چې دا کمنټ ډیلیټ کړئ، دلته پر کمنټ باندې راسته کلیک کوو او ډیلیټ کمنټ ورته کلیک کوو، تر څو پورې چې همدغه اضافه شوی کمنټ بیرته له منځه ولاړ شي یا ډیلیټ شي. او دلته هم راسته کلیک ورباندې کوو، ډیلیټ کمنټ ورته کلیک کوو، تر څو پورې چې هغه کمنټ ډیلیټ شي یا حذف شي. بل هیډر فوټر ته راځو. هیډر فوټر د صفحې په سر او پای کې لیکنه کول. که چیرې غواړئ چې د صفحې لپاره د لیکوال یو نوم ورته اضافه کړئ، یا مثال د صفحې شماره ورته ورکړئ، یا د چپټر یا د کتاب یو نوم ورته ولیکئ، هغه په هیډر فوټر کې کولی شو ورته ولیکو. هیډر فوټر له دوو لارو څخه راخلاصولی شو. یو دلته مثال پر هیډر باندې کلیک کوو، راځو دلته پر ایډیټ هیډر باندې کلیک کوو، بیا کولی شو هیډر و صفحې ته اضافه کړو. او بل که چیرې غواړئ چې پر دې صفحه باندې کلیک وکړو، ډبل کلیک ورباندې وکړو، د صفحې پر سر باندې هم دغه هیډر ته داخلیږو یا فوټر ته داخلیږو، بیا په اسانۍ سره لیکنه کې کولی شو. که غواړئ چې دا هیډر کلوز کړئ، بیرته هغه دې صفحې ته وګرځئ، بیا کلوز هیډر اینډ فوټر پر دې باندې کلیک کوو، تر څو پورې چې بیرته هیډر فوټر راسه کلوز شي. اوس راځو د هیډر فوټر باندې به څه کار وکړو. دلته به یو لیکنه ولیکو، مثال موږ تاسې یو چپټر لرو، تقریبا 19 صفحې لیکنه لرو. په دې 19 صفحو لیکنه کې مثال دا موږ تاسې یو چپټر جوړ کړی، داسې فرض کړئ چې دا زموږ تاسې د کتاب دا اوله صفحه ده، دغه عمومي عنوان ده، مثال information knowledge. مثال دا زموږ تاسې یو چپټر ته دا د چپټر یا د دې کتاب عنوان ده، دا سایز به ورته غټ کړو او لاندې به د لیکوال نوم ورته ولیکو، رایټر احمد. مثال لیکوال یې څوک ده؟ احمد. دغسې بل شی هم ورته اضافه کولی شو. داسې فرض کړئ چې دا زموږ تاسې د چپټر یا د کتاب لومړۍ صفحه ده، اوله صفحه ده.
له دې اولې صفحې څخه وروسته مثال د هر کتاب لپاره یا د چپټر لپاره په دې دومه صفحه کې یا بسم الله لیکل شوي یا مثال تقریض لیکل شوی د کتاب یا د چپټر په اړه باندې یا به د لومړیو صفحو کې فهرست ذکر شوی لړلیک ذکر شوی هغه تلې راغلی خو خیر پر صورت باندې راځو دلته به پر هیډر پوټر باندې ډبل کلیک وکړو تر څو پورې چې هیډر راته خلاص کړي هیډر کې ګوره اوس دلته په انزرټ مینو کې هیډر ته چې راسو دا د هیډر ټول ډیزاینونه دي یعنی په څه شکل ته غواړې په هماغه شکل باندې کولی شي دلته د صفحې لپاره یو هیډر اضافه کړي مثال په دې شکل باندې شماره ورته ورکوي د کتاب شمارې ورته ورکوي له سره تر پایه پورې مسلسله شماره اخلي او که چیرې غواړې چې مثال په بل ډیزاین باندې شماره ورته ورکړي بیا انزرټ ته راځو په انزرټ مینو کې مثال هیډر ته راځو په هیډر کې دلته یو بل ډیزاین ورته اخلو دا ډیزاین ورته اخلو یا بل ډیزاین له دې لارې څخه هم کولی شو ګوره دلته هیډر فوټر سیم اضافه کوي په مینو بار کې د ډیزاین په نامه یو بل مینو اضافه کیږي دلته هم هیډر فوټر کولی شي ورته اضافه کړو یا کولی شي دغه ورته انتخاب کړي یو ډیزاین ورته انتخاب کړي د دې صفحې د شمارې لپاره مثال په دې شکل باندې شماره موږ وایو ورته اضافه کړه دا به ورته انتخاب کړو خیر پر صورت دلته به ډیزاین ورته انتخاب کړو دا ډیزاین په دې شکل باندې او که چیرې غواړئ په خپله خوښه باندې یو بل ډیزاین ورته انتخاب کړي یا پیج نمبر لپاره هم نور ډیزاینونه لرو هغه بیا وروسته ووایو او که غواړئ په خپله خوښه باندې هیډر پوټر ورته اضافه کړي ایډیټ هیډر باندې کلیک کوو تر څو پورې هیډر دلته د لیکنې لپاره آماده شي مثال دلته ورته لیکو معلوماتي ټکنالوژي داسې موږ تاسې د کتاب یا د دې چپټر نوم په هیډر کې ورته اضافه کوي له هغه نه وروسته مثال دلته په سنټر کې راولي رایټ طرف ته راولي لیفت طرف ته راولي هر طرف چې ورته انتخاب په هغه ځای کې د هیډر پوټر راځي اوس که چیرې دلته ډبل کلیک وکړو پر د عادي صفحه باندې اوس ګوره د ټولو صفحو په سر کې همدغه د کتاب نوم اضافه شوی دی یا د دې چپټر نوم اضافه شوی دی کولی شي بیرته ورته چینج هم کړي یا مثال بل شی ورته اضافه کړي نور ایډیټ کې وکړي کولی شي د لیکوال نوم ورته ولیکي دلته به ډبل کلیک بیرته وکړو راسته طرف ته یا کولی شي دلته د صفحې په پای کې د لیکوال نوم ورته ذکر کړي مثال لیکونکی احمد صحیح ده په دې شکل باندې هم مینو ته راځو په هم مینو کې د دې لپاره رایټ طرف انتخاب اوس ګوره ډبل کلیک دلته وکړو د ټولو صفحو په پای کې همدغه د احمد نوم ذکر شوی دی یا د دې لیکوال نوم ذکر شوی دی او د ټولو صفحو په پای کې راځي تر پایه پورې او که چیرې غواړئ چې مثال د دې د هیډر پوټر پر ځای باندې د صفحې شماره ورته اضافه کړي باید چې صفحې شماره دلې واخلي دا د کتاب نوم ځینې ایسته کوو دا به دلې خراب کړو له هغه نه وروسته راځو چې شته پوټر لپاره هم همداسې تنظیمات ورته اضافه کولی شو لکه څنګه چې هیډر اضافه کوو دغه رقم کې کولی شو دلته په صفحه کې یو پوټر هم اضافه کړو پیج نمبر ته راځو پیج نمبر ډېر مهم دی پیج نمبر باید زده وي که غواړئ د صفحې لپاره یو پیج نمبر انتخاب کړئ ټاپ اپ پیج ورته انتخاب اوس مثال د صفحې په سر کې یو شماره اخلو هغه دغه مکمل ډیزاینونه دي په دې شکل باندې یو صفحې شماره اخلي مثال په دې ډیزاین باندې یو بل شماره اخلي هر قسم ډیزاین چې ورته انتخاب کړو په هماغه ډیزاین باندې یو شماره اضافه کیږي په صفحه کې او که چیرې غواړئ چې دا شماره بیرته له منځه یوسئ د بیا به دلته پر ریموو پیج نمبر باندې کلیک وکړو تر څو پورې چې هغه اضافه شوې شماره بیرته له منځه یوسئ دغه رقم هیډر هم کولی شو دلته د ریموو هیډر له لارې بیرته له منځه یوسئ یا ایسته کړو یا خراب کړو او پوټر هم کولی شو دلته د ریموو پوټر له لارې خراب کړو پیج نمبر کوم چیرې خرابوي بیا د ریموو پیج نمبر څخه استفاده کوو بل بټم اف پیج د صفحې په پای کې یا په پوټر کې که چیرې غواړئ چې یو قسم شماره اضافه کړئ ګوره دا ټول ډیزاینونه دي په هر ډیزاین باندې چې غواړئ په هماغه ډیزاین باندې کولی شئ د صفحې په پای کې په پوټر کې یو شماره اضافه کړئ ورته او که غواړئ چې دا شماره بیرته له منځه یوسئ ریموو پیج نمبر باندې کلیک کوو تر څو پورې چې هغه پیج نمبر بیرته ایسته کړي بل کمانډ د پیج مارجن په نامه ده که چیرې دلته پیج مارجن ورته انتخاب کړو مثال د صفحې په مارجن یو شماره د صفحې راته اضافه کوي او که چیرې کرنټ پوزیشن ورته انتخاب کړو په هر ځای کې چې کلیک کړی وي په هغه ځای کې صفحې شماره راته اضافه کوي یعنې ګوره دا د صفحې د شمارې اضافه کولو پوزیشنونه دي موقعیتونه یې راته ښیېدلي عموما د هر چپټر یا د هر کتاب لپاره
د اولې صفحې لپاره شماره نه ورکړل شوې، نو بیا په هغه صورت کې ډیفرنٹ کورس پیج ورته انتخابوو تر څو پورې چې د اوله صفحه مختلفه کړي له نورو صفحو سره. مثال د اولې صفحې ته موږ هیډر پوټر نه ورکول کېږي، دغه له دومې صفحې څخه وروسته بیا هیډر پوټر ورته اضافه شي. په دومه صفحه کې راځو، دلته پر پیج نمبر باندې کلیک کوو. په پیج نمبر کې مثال فارمټ پیج نمبر اخلو. فارمټ پیج نمبر کې داسې فرض کړئ چې موږ تاسې اوس مثال له دې څخه وروسته له دا دومې صفحې څخه وروسته دغه لرو، فهرست لرو. د فهرست لپاره باید مختلف قسمه حروف استعمال شي، یا مثال ABC حروف استعمال شي، یا الف با حروف استعمال شي، یا مثال لاغت څخه وروسته چې دلته په صفحه کې عمومي عنوان شروع کیږي، د عمومي عنوان لپاره بیا مسلسله شماره اخیستل کیږي. نو د دې لپاره مهمه ده چې باید موږ تاسې دا ډاکومنټ په څو برخو سره وویشو. مثال دا زموږ تاسې یو چپټر ده یا یو کتاب ده، دغه اوله صفحه خو باید شماره ونه لري. د دې اولې صفحې څخه وروسته دومه صفحه او دریمه صفحه داسې فرض کړئ چې دا صفحې د چیش لپاره استعمال شوي دي، دا د فهرست لپاره استعمال شوي دي. نو دلته به کلیک وکړو تر څو پورې چې دا معلومات انتقال کړو بلې صفحې ته. ګوره څو صفحې دلې اضافه شوې، 2 صفحې خالي نورې صفحې لرو. مثال په دې کې موږ تاسې دغه د عنوان صفحه شوله، د چپټر یا د کتاب د عنوان صفحه شوه، او دلته موږ تاسې داسې فرض کړئ چې کړی د فهرست هم اضافه کړی ده. د فهرست اضافه کولو طریقه بیا پر ریفرنس مینو کې وایو په څه شکل باندې کولی شو موږ تاسې د یو چپټر یا د یو کتاب فهرست جوړ کړو. مثال دلته په دې شکل باندې څو راګانې به اضافه کړو، یو ټیبل به اضافه کړو تر څو پورې په دواړو صفحو کې ذکر شي او دواړې صفحې ونیسو. دلته دا اضافه شوي دي. اوس دا 2 صفحې دي، داسې فرض کړئ چې دا دواړې صفحې د فهرست لپاره. نو دغه د فهرست صفحې باید جدا کړو. د فهرست صفحې چې جدا کوو دغه لپاره باید دلته کلیک وکړو. مثال په دې صفحه کې کلیک کوو، صحیح ده. له دې صفحې څخه وروسته بله صفحه شروع کیږي، نو دلته باید بریک ونیسو، یعنی دغه یو ډاکومنټ په 2 برخو باید سره جدا کړو. بریک ترازو په پیج لیاوټ مینو کې بیا بریک کلیک کوو او نیکسټ پیج ورته کلیک کوو. ګوره دلته لیکلي دي سیکشن بریک، یعنی د سیکشن بریک غواړي چې مثال دلته دا یو ډاکومنټ په 2 برخو سره تقسیم کړي، سره وویشي، بیا دواړې برخې سره جدا شي، او بیا پر هر برخه باندې جلا جلا پیج نمبر اپلای کوو، یا مثال نور تنظیمات ورته ورکړو. پر دې کمانډ باندې کلیک کوو. پر نیکسټ پیج څنګه کلیک وکړئ، اوس ګوره دا کرسر شوه لاندې صفحې ته، یعنی له دغه پورته صفحه او د کښته صفحه دواړې سره جدا دي. پر هر صفحه باندې کولی شو جلا جلا تغیرات اپلای کړو. مثال پر دغه صفحه باندې دغه ټیبل چې پکښې کې د پر دې دواړو صفحو باندې کولی شو مختلف قسمه پیج نمبر اپلای کړي. پیج نمبر ته راځو، په دې کې فارمټ پیج نمبر اخلو. په فارمټ پیج نمبر کې کولی شي د پیج نمبر لپاره یو فارمټ انتخاب کړي. مثال الف با حروف باید ورته ورکول شي د دې صفحو لپاره. د الف با حروف د له څو څخه شروع شي، له الف دې شروع شي، له ب څخه دې شروع شي، یا موږ وایو له څو څخه دې شروع شي، مثال له الف څخه دې شروع شي. له هغه وروسته بیا اوکې کړو. داسې مو اوکې کړئ. اوس ګوره دلته انفارمیشن ټکنالوژي دا ګوره مختلفه ده، یعنې دلته موږ تاسې چې ورته کلیک کړی ده، ډیفرنټ کورس پیج ورته کلیک کړی ده تر څو پورې چې د اوله صفحه مختلفه کړي له نورو صفحو څخه. په دومه صفحه کې بیا پیج نمبر کولی شو هغه هماغه پیج نمبر ورته ورکړو. مثال دلته راځو ټاپ اپ پیج کې دا یو قسم ډیزاین اخلو، نه مثال دا قسم ډیزاین هم واخیستی. د دې لپاره اوس ګوره دا ډیفرنټ فرست پیج ورته انتخاب، دا به ورته غیر ټیک مارک کړو تر څو پورې دا صفحه له نورو صفحو څخه مختلفه شي. د دومې صفحې لپاره باید شی استعمال شي. د دومې صفحې لپاره باید پیج نمبر ورته انتخاب کړو. راځو دلته دغه ډیزاین ورته کلیک کوو. اوس ګوره دا B صفحه شو، دا C صفحه شو، له هغه څخه وروسته بیا څلورمه شماره راځي. اوس ګوره داسې فرض کړئ چې دلته زموږ تاسې عمومي عنوان شروع شي، نه دا عمومي عنوان شروع کېږي، له دې څخه وروسته باید اوله شماره مسلسله واقع تر پایه پورې. نو د دې لپاره بیا موږ تاسې دلته ډبل کلیک کوو او دلته راځو فارمټ پیج نمبر ته راځو. په فارمټ پیج نمبر کې د نمبر فارمټ خو دا ورته انتخاب، یا موږ وایو دلته دغه صفحه دغه شماره شروع کېږي له 0 دې شروع شي، که له 1 څخه شروع شي. که چیرې یو ورته انتخاب کړو، د هغه وروسته یې اوکې کړو، د دغه د اول عنوان شماره چې دا اصلي عنوان شروع کېږي هغه شماره له 1 څخه اخلي تر پایه پورې داسې مسلسله شماره راځي. او پورته چې کومې صفحې دي د هغه لپاره موږ تاسې دغه الف با حروف ورته انتخاب کړي وو، د الف با حروف ورته ورکړي وو.
دا پیج نمبر که غواړئ چې بیرته له منځه یوسئ ډیلیټ یې کړئ، بیا انزرټ ته راځو. په انزرټ کې هم ګوره پیج نمبر لرو، د ادرس ریکمنډونه په انزرټ مینو کې هم شته، یا که چیرې ډبل کلیک پر دغه هیډر فوټر باندې وکړو ډیزاین مینو کې هم د ادرس ریکمنډونه شته. پیج نمبر درته موږ وایو ریموو پیج نمبر، دا پیج نمبر دې څه شي ریموو شي. له هغه څخه وروسته ډیټ ان ټایم ته راځو. که غواړئ په دې صفحه کې ډیټ ان ټایم اضافه کړئ، کولی شئ دلته یو قسم فارمټ ورته انتخاب کړئ. مثال په دې فارمټ باندې دی یو تاریخ او وخت اضافه شي، کولی شئ تاریخ او وخت ورته اضافه کړئ. ډاکومنټ انفارمیشن ته راځئ، که چیرې غواړئ چې د لیکوال نوم ولیکئ، فایل نیم ولیکئ، مثال د دې فایل نوم چې د فایل فیټ ولیکئ، دا فایل په کوم ډرایو کې ثبت شوی دی یا په کوم فولډر کې پروت هغه ورته ولیکئ، ډاکومنټ ټایټل ورته ولیکئ، هر شی چې ورته لیکئ هغه به د لیک قرباني وکړو. دلته کولی شئ دا لیکوال نوم ورته اضافه کړئ. له دې لارې څخه هم کولی شو، هلته خپله هم کولی شو ورته اضافه وکړو. بل کویک پارټ ته راځو. په کویک پارټ کې ګوره دا شان موږ تاسې ویلي دي ابسټراکټ ده، اتر ده، کټګوري ده، کمپنۍ ده، کمنټ ده، کمپنۍ ده، کمپنۍ اډرس ده، کمپنۍ ایمیل اډرس ده، کیورډ ده، منیجر ده، دا شان ټول موږ تاسې په انفارمیشن کې ویلي دي. انشاءالله دې ته به ضرورت نه وي چې ووایو. که چیرې غواړئ چې له دې جملې څخه یو شی ورته اضافه کړئ، دلته پر هر شي باندې کلیک وکړئ، هغه دلته هیډر فوټر ته اضافه کېږي. کولی شئ اوس مثال کمپنۍ فون نمبر ورته لیکئ، دا کمپنۍ ټلیفون شماره د دې ورته ذکر کړه. که غواړئ چې مثال دلته دغه ټلیفون شماره ده، نه ټلیفون شماره د دې ورته ذکر کوو د کمپنۍ. بل که چیرې غواړئ چې یو بل شی ورته اضافه کړئ، بیا که غواړئ چې مثال یو پیکچر ورته اضافه کړئ یا لوګو د دې ورسره راوړئ یا لوګو ورسره ذکر کړئ، د دې لپاره بیا پیکچر استفاده کوو. ګوره دا لوګو ټول وخت موږ تاسې کولی شو په هیډر کې اضافه کړو، د صفحې په هیډر کې. بیا له دې کمانډ څخه استفاده کوو، دلته پر هیډر باندې ډبل کلیک کوو او بیا دلته پیکچر ته راځو. په پیکچر کې داسې فرض کړئ چې موږ تاسې مثال دلته یو لوګو لرو، نه انشاءالله دلته به راسره وي. په کومه کمپیوټر کې ډي ډرایو ته راځو، په دې کې هر ځای چې ما لوګو ساتلی مقصد هغه لوګو رااخلو، پر هغه باندې کلیک کوو، بیا انسرټ کوو. داسې مې انسرټ کوو. اوس ګوره دا لوګو ډېره غټه ده، که چیرې غواړئ چې دا کوچنۍ کړئ، دلته بیا د دې نقطو له لارې کولی شئ دا لوګو ورته کوچنۍ کړو په دې شکل باندې، او بیا مثال د هر شي طرف ته راوړئ، چپ طرف ته وړئ، هر طرف ته چې انتقالوي هغه طرف ته انتقالولی شئ. بل انلاین پیکچر، که چیرې غواړئ چې انلاین پیکچر ډاونلوډ کړئ، له انټرنیټ څخه پر انلاین پیکچر باندې کلیک کوو، که هغه نه بیا پر ورک اپلاین باندې کلیک کوو. که چیرې انټرنیټ راسره موجود نه وي، بیرته د پیکچر په شان باندې کولی شئ یو تصویر له کمپیوټر څخه راوړو او د دې په دې هیډر کې استفاده کوو. ګو ټو فوټر ته تلل او ګو ټو هیډر په هیډر ته تلل حرکت کول، د دې کمانډونو د دې لپاره استفاده کېږي. پریویس مخکنی فوټر یا هیډر را خلاصول، نیکسټ وروستنی فوټر یا هیډر را خلاصول، دا بیا د دې لپاره استفاده کېږي. بل ډیفرنٹ فرست پیج، اوله صفحه دې موږ وایو مختلفه وي له نورو صفحو څخه. ډیفرنٹ اوډ ان ایون پیج، هغه جبت اتاق صفحې دې سره مختلفې. شو ډاکومنټ ټکسټ، هغه په ډاکومنټ کې څوم لیکنه لیکلی دی هغه دې ښکاره شي د لیک، دې نه شي راته ښکاره. اوس مثال دلته په دې کمانډ باندې کلیک کوو، له هغه وروسته یې اوکې کوو. دا اوس استفاده کېږي نه غیر ټکنالوژي نه سوال څه لیکلي دي. there is no header layer for this page, all available layer will be displayed. ښه دلته به یو هیډر اضافه کړو، هیډر خو مې اضافه کړی دی. هیډر به اضافه کړو په دې شکل باندې. ښه خیر په هر صورت باندې یعنې دا کمانډ ګوره د دې لپاره استفاده کېږي. دلته ډیزاین مینو ته راشو، مثال د پر هیډر فوټر باندې کلیک وکړو. شو ډاکومنټ ټکسټ، دا که چیرې غیر ټیک مارک په دې ډاکومنټ کې څوم کلیک کړی وي هغه وخت موږ تاسې په هیډر کې موجود داخل شوي وي، بیا یوازې د هیډر ټکسټ راته ښکاره کوي یا د فوټر ټکسټ ښکاره کوي، نور ډاکومنټ ټکسټ بیا نه راته ښکاره کوي، لیکنه بیا نه راته ښکاره کوي. او که چیرې دا ټیک مارک بیا دواړه راته ښکاره کوي. هیډر فرام ټاپ، د هیډر اندازه ورته اضافه کول یا کمول. اوس مثال په دې شکل باندې که غواړئ چې بیرته دا اندازه ورته کمه کړي، د دې کښته ویکټور له لارې کولی شئ اندازه ورته کمه کړي. او فوټر فرام بټم، که چیرې غواړئ چې فوټر ته اندازه ورته زیاته کړي یا کمه کړي، بیا له دې کمانډ څخه استفاده کوو. د دې کښته ویکټور په واسطه، پورته ویکټور په واسطه اندازه ورته اضافه کولی شو او د دې کښته ویکټور په واسطه بیرته اندازه ورته کمولی شو د دې لپاره. بل انزرټ الاینمنټ ټب، که چیرې پر دې باندې کلیک وکړو، موږ وایو مثال ښي طرف ته دې یو قسم لیک اضافه شي چې موږ تاسې یو فوټر اضافه کوو یا یو نوم لیکو، له هغه نامه څخه وروسته مثال په دې شکل باندې یو لیک اضافه کول. او بل که چیرې دلته پر کلوز هیډر ان فوټر باندې کلیک وکړو، بیرته موږ تاسې له دې هیډر فوټر څخه باسي او بیرته عادي صفحې ته راګرځو.
نو دا زموږ تاسې د نن ورځې درس سبا بیا انشاءالله پر ټیکسټ کویک پارټ او پر دا نورو کمانډونو باندې به کار وکړو. تاسې خپلې پوښتنې مطرح کړئ، زه به دا ریکارډینګ باندې